بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ورډ پروګرام سره معرفي شواست. د ورډ پروګرام لس د خلاصېدو طریقې مو تاسو ته تشریح کړې. نن به راشم تاسو ته به انوایرمنټ یې تشریح کړم. بیا وروسته له انوایرمنټ څخه تاسو ته د هارډ کیز او شارټکټ په باره کې معلومات درکړم. ورډ پروګرام ما تاسو ته وویل چې هر صفحې ته یې ډاکومنټ وایي. دا انوایرمنټ ده. تاسو چې کله یو ډاکومنټ خلاص کړئ دلته یې نوم راځي. تاسو وینئ چې ډاکومنټ 3 او پروګرام نوم چې د ورډ پروګرام ده. دلته کویک اکسس ټول بار وایي. کویک اکسس ټول بار دلته بعضې شیان دي لکه مثلا سیو چې کله کړئ سیووي دلته ځای ورته مشخص کړئ. دلته انډو ریډو ده. زه لیکم مثلا ورډ. بیا کولی شئ چې دا له دې څخه دلته انډو کړئ او ریډو کولی هم شئ. کنټرول زیډ او کنټرول وای پاس ده. دلته کاپشن بټن ده. دا به بیا تشریح کړم تاسو ته. تاسو په پاور پوینټ کې هم دا لوستی وو. بل دلته منیوګانې دي. دا منیو ده. دا انزرټ منیو ده. منیو ته ټب هم وایي. دا ټبونه دي. په هر منیو کې ګروپونه دي لکه کلیپ بورډ ده، فون ده، پاراګراف ده. دا ګروپونه دي. بعضې ګروپونه خپل ځان سره پروپرټیز هم لري لکه دا مثلا دا پروپرټیز دي. دې ته پروپرټیز وایي. په ورډ کې رولر هم شته. تاسو د خط کش ده چې بعضې وخت غواړئ د خط عنوان عیار کړئ راشئ دلته. ګریډ لاینز هم دي. تاسو په نور پروګرامو کې هم لیدلی وي. دې حصې ته سټیټس بار وایي. دلته تاسو ته بعضې معلومات درکول کېږي. دلته په سټیټس بار کې د زوم برخه هم شامله ده چې تاسو ووینئ چې دلته زوم کېږي. صفحه زوم کولی شو او بلته شاته کولی هم شو چې په دا ټولو برخو به همداسې ترتیب سره بې خبرې کوو. بله مهمه خبره چې په ورډ کې ده هغه شارټکټس دي. تاسو اوس کوشش وکړئ چې هر څه لږ تخنیکي زده کړئ. مخکې خو تاسو نیمې وایي پاور پوینټ او پبلیشر سره اوس بلد شوي یاست. اوس کوشش وکړئ چې ورډ او اکسل او دا پروګرامونه ډېر په تخنیکي او اساسي توګه زده کړئ. راشئ تاسو ویو ته. په ویو کې مکروز ته. په ویو مکروز کې راشئ. دلته ورډ کمانډس انتخاب کړئ. یا په ورډ کمانډ کې ولیکئ چې لیست کامنټس. تاسو دلته راشئ او رن ووهئ. آل ورډ کامنټس دا ټول کمانډونه بدون له شارټکټه هم راولي. که کرنټ کیبورډ سیټینګ دی دا کیبورډ سیټینګ به تاسو وکړئ. تاسو ته د ورډ پروګرام ټول شارټکټونه دلته لیست کېږي. تاسو کوشش وکړئ چې دا شارټکټونه زده کړئ هغه چې مهمه دي او شارټکټ تاسو ته ډېر په اساني راولي. تاسو راشئ غواړئ چې ټول حروف لوی حروف سي کنټرول شفټ او ای ووهئ. دلته ډېر زیات شارټکټونه دي. مثلا زه کنټرول ان وهم نه اخیستل کېږي. کنټرول اس وهم سیف کېږي. کنټرول سی کټ ده. کنټرول سی ده. کنټرول سی کاپي ده. کنټرول ایکس کټ ده. کنټرول وي پیسټ ده. نور ډېر شارټکټونه دي. کوشش وکړئ چې دا زده کړئ. بله مهمه موضوع چې ده د هارډ کیز ده. کله چې تاسو آل بټن ووهئ زه به راشم دلته تاسو ولیکئ چې او اس کې. تاسو ته دلته دا صفحه د کمپیوټر دلته اسکیپ بټن وایي. دا په بعض خاص حالاتو کې استعمالیږي. دا ټب ده. 8 فاصلې رامنځته کوي. کله چې ټب ووهئ 8 فاصلې پیدا کېږي. دا هم کار کوي چې لږ لږ وکړئ تاسو دا کار کوي تاسو لپاره. کپس ده چې دا حروف لویوي تاسو لپاره. شفټ ده چې دا هم د بعضې حرفو سره استعمالیږي. دا فنکشن کی ده. دا هم همداسې کنټرول ده. دا هم همداسې ده. دا وین کی وایي. مثلا وین کی او آر. تاسو وینئ چې دا زما لپاره رن پروګرام خلاص شو. آلت ده. سپیس لپاره ده. انټر ده. ډیلیټ ده. دا د څه شی دی د کیبورډ ته تاسو چې کله آلت ووهئ دا ستاسو لپاره به هارډ کیز فعاله شي. زه به راشم دلته آلت به ووهم زما لپاره هارډ کیز فعاله شو. اوس به زه که یو ووهم سیف کېږي که درې ووهم انډ کېږي ټول هارډ کیز دي. زه به یو ووهم تاسو وینئ چې دا سیف کېږي. تاسو ته ما په آن سکرین کیبورډ کې د ښکاره کړو چې آل کوم ځای کې ده. آل به ووهئ
بیا که ډبلیو وهئ مثال ویو ته بیایي دا ټول برخې تاسو کوشش وکړئ چې دا زده کړئ. دا ویډیو همدومره بس ده. سبا به فایل منیو انشاءالله تاسو ته تشریح کړم او کوشش وکړئ چې هر څه سم زده کړئ او که مشکل یې ماته یې ووایئ. دا ویډیو همدومره بس ده. له توجه نه ومنم.